د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې د یوې ټولنې له لوري 1200 هلکانو او نجونو ته د زده کړو محلي ټولګي جوړ شوي دي. دا د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ د غیب خیل کلی دی. دلته د دې سیمې د یحیی خیل ولسوالۍ د پوهنې رڼا ټولنې له لوري د دې سیمې د ګڼو کڼو د زده کوونکو لپاره ژمني کورسونه په نظر کې نیول شوي. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ، دغو ځوانانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یا له هیواده بهر په بهرنیو هیوادونو کې هغه مسافر چې دوی د پردیسۍ په سختۍ شپې تیروي او د پردیو مزدوري ترسره کوي، د هغوی په لاس ګټل شوې پیسې هم دغه ځوانان ترلاسه کوي. دوی په یادو پیسو په دغه سیمه کې د نارینه زده کوونکو ترڅنګ د نجونو لپاره هم د زده کړې زمینه برابره کړې. نه یوازې دا چې د دې سیمې د نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو زمینه برابره شوې، بلکې یا د ټولنې د دې سیمې د غریبو خلکو لاسنیوی کړی ده. حتی تر ډیره پورې هغه بېوزله او ناچاره کورنۍ چې دوی د ژمي په یخنۍ کې څه نه لري، د هغوی دپاره یې د لاندې سیستم هم برابر کړی. موږ دا شیبه د دغې ټولنې د هغه کورس مخکې ولاړ یو، چېرته چې په خټینو دیوالونو باندې پوښل شوې چاردیوالي لري. راځئ قدرمنو لیدونکو، دا شیبه موږ ولاړ سو او د دوی دغه ژمنی کورس وګورو چې دلته څه ډول تدریس ترسره کیږي. د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ د پوهنې رڼا د ټولنې له لوري 1200 نجونو او هلکانو ته د محلي ټولګیو له لارې د زده کړو زمینه برابره شوې چې مالي لګښت یې د مسافرو په غاړه د هغوی یې لاسنیوی کړی. یحیی خیل ولسوالۍ له مرکز ښرنې څخه په 10 کیلومترۍ کې لویدیځ ته پرته ولسوالۍ ده. د یاد کلي کورونه په خټو جوړ شوي، ډیری ځوانان یې په عربي هیوادونو کې د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوي. موږ د یحیی خیل ولسوالۍ د غیب خیلو کلي هغه محلي ټولګي ته ځو چې د دې ولسوالۍ د پوهنې رڼا د ټولنې له لوري په وړیا ډول هلکانو او نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې. دغه چاردیوالي او خونې چې په خټو جوړې شوي دي ظاهرا ویرانه ښکاري. دغه ځای د اسلامي او عصري زده کړو مرکز ګڼل کیږي او لسګونه نجونې د الف او ب سپاره د قرآن د سر سپاره قرآن کریم لیک او لوست کوي. هغه ټولګي چې معصومې نجونې پکې په زده کړو بوختې دي، په لیدو یې یو ښه احساس تر سترګو کیږي او د هغه چا کور ودانۍ کوي چې د یادو زده کړو زمینه یې ورته برابره کړي. د پوهنې رڼا د ټولنې مشر حیدر پاچا وویل چې 2 کاله وړاندې یادې ټولنې په یحیی خیل ولسوالۍ کې د زده کړو لړۍ پیل کړه چې مسافرو وروڼو یې لاسنیوی وکړ چې په مټ یې اوس په دې ولسوالۍ کې له 40 زیات محلي ټولګي لري او نږدې 1200 زده کوونکي چې نیمایي نجونې جوړوي په زده کړو بوختې دي او د نجونو ټولګیو ته د ښځینه ښوونکو له لوري په وړیا ډول او یا نیمایي معاش زده کړې ورکول کیږي. خپل منځ کې یو ګروپ جوړ کړو، په هغې کې به سره غېدلو. بس موږ دا مشوره وکړه چې راځئ موږ د دغې ټولنې د اخباره راځئ یو دا کار شروع کړو چې مقصد لږ دی یا یو عصري علوم یا مقصد دیني علوم دا زمینې د خلک ورته برابرې کړو. په اول کې په موږ ته مقصد خلک دومره هغه نه راکاوه، مقصد دومره خاص تعلق یې نه و چې مقصد د هغه ته راسي د پوهنې رڼا ته. خو په اخر کې د موږ کورسونه هم تقریبا ډېر زیات شو او تر 1200 پورې موږ شاګردان ورسېدل. نو که دی درته وایم چې موږ ته مقصد د حکومت په تېرو نظام کې او په دغه نظام کې موږ ته مقصد ستاینلیکونه راکړل شو، مقصد په مرکزي لویسو کې موږ ته مقصد د ویاړ پګړۍ را سر شوې. نو دا خلک به مقصد موږ هغه ته راپام شو. بېرته په دوهم پړاو کې موږ دا خلکو دومره تشویق کړو چې مقصد تاسې د خیرات بنسټ په طرف باندې راسئ. نو اوس تقریبا دا یو کال کېږي د خیرات بنسټ په طرف موږ ډېر ښه کارونه شروع کړي دي. تقریبا دا اوس هم دا پرون هم لا مقصد تقریبا د 100 کورسو موږ کورو تقریبا موږ هغه خوراکي توکي توزیع کړو او تقریبا اوس موږ سره انشاءالله دا مسافر چې کوم نه مختکي چې مقصد بودیجه ته برابرو. پاچا صاحب، څوک ډېر در سره مرسته کوي؟ فرضاً کوم مسافر او دوی څه فکر لري کله چې تاسو ته مرسته درکوي؟ څومره خوشحاله کیږي چې تاسو زموږ اولادونه په اسلامي او ملي روحیه باندې وروزئ؟ مسافر موږ سره تقریبا بیا موږ د دې منطقې چې که په هند کې دي، پاکستان کې دي، سعودي کې دي، دوبۍ کې دي، قطر، کویت، دغو ځایو کې دي، هغه مسافر دا موږ ویډیو ویني، دا موږ مقصد هغه ویني. دوی دومره زیات موږ تشویق کوي چې موږ انشاءالله دغه ځای ته رارسېدلی یو چې مقصد موږ هم ډېر خوشحاله یو په دې حالات باندې
او مقصد دوی موږ دومره تشویقوي او موږ ته دغه راکوي ډاډ راکوي چې تاسې مقصد کار وکړئ موږ پیسې په هره طریقه تاسو ته برابرو او د الله دې دوی کور ودان کې موږ سره ډېر همکاري شروع کړې ده یا موږ زیات همکاري شروع کړې شاید زموږ ستاسو مسافر ورونو کې یا په خیریه مؤسساتو کې داسې یو څوک پیدا شي چې تاسو ته ښوونځی جوړ کړي تاسو ته چاردیوالي جوړه کړي ځمکه درته واخلي او ستاسو یو عصري ځای ته داخل شي څومره به خوشحاله شئ شاید ځکه زموږ ستاسو خبرې به اوس له هیواد نه بهر په بېلابېلو هیوادونو کې اوري خلک دا خبره ده چې موږ دغه باره کې مقصد کوشش روان کړی دی د دې ولسوالۍ اوسیدونکي مفتي نیاز محمد وویل چې د یادې ټولنې فعالیتونه زیات ګټور دي چې له امله یې د دې ولسوالۍ سلګونو ماشومانو زده کړو ته لار پیدا کړې او په ډېری کلیو کې ورته محلي ټولګۍ فعاله شوي دي دا ډېر د کامیابي کار ده او ډېر ښه کار ده ډېر د خیر کار ده کومک کې دا کتابونه او سپارې او قرآن شریفونه دا شیان ټول دوی راکوي موږ ته بلکې دا یو کال کېږي چې دوی راکوي کوم زاړه چې هغه لري مقصد مخکې هم شاګردانې ډېرې لري دا نورو کوټو کې هم وي پاتې اوس یا کومې فارغه شوي ډېر نږدې نورو ځایو کې هم کورسونه شروع کړي دي او دوی له موږ سره ډېره همکاري کړې بلکې منطقه کې له مسکینانو له غریبانو سره ډېره همکاري کوي کتابچو د قلمانو همکاري هم کوي هلته موږ درس ته د طالبانو هلته له هغو سره هم ډېره همکاري کوي کتابچې کتابونو چې کوم کار کوي نو دا ډېر د خیر کار ده ښه کار ده نو خدای پاک دې دوی ته توفیق ورکړي چې نور یې هم کامیابه کړي او نور کورسونه هم خلاص کړي دا هنر او په ښځو باندې علم فرض ده چې زده یې کړي یو پوه ترلاسه کړي نو موږ به هم انشاءالله چې کوم وسم کېږي هغه همکاري به له دوی سره کوو نو د دوی دا کار ډېر د کامیابي کار ده او ډېر د خیر کار ده ډېر ښه کار ده ښه روان ده په ټوله منطقه کې ښه روان ده ځینې خوشحاله یو موږ په خپله باندې چې دا کار ښه کار ده نو چا چې همکاري په وس کې کېږي او سره وکړي د ټولنې سره او کامیابه شي په آینده کې به دا انشاءالله بیا غټ کارونه پسې وکړي مفتي صاحب زموږ ټولنه کې تر ډېره د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کړې حتی دوی تر ډېره بریده پورې د غسل لمانځه او ځینې نور فرایض هم لا تر اوسه نه دي ورته معلوم دا چې دلته یو داسې ماحول برابر شوی ده چې همدغو ماشومو نجونو ته یوه ښځینه ښوونکې زده کړې ورکوي باورمند نه یاستئ چې همدغه نجونې چې لویېږي دوی به د له لوسته اخوا کله چې فارغېږي دوی به د اسلام په ټولو احکامو خبرې واوسي بلکل به خبرې یو بلکل پوره ناخبري پکې ده چې د اولو شپو کې دلته زه پخپله ورته راغلی یم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مې ورته بیانو داسې حیران بې کتل چې دا اوس څوک ده چې دی یې راته ښیي خو اوس الحمدلله چې سیرت نبي هم تر ډېره اوجي پورې دا واړه سیرت نبي یاد کړی د شروط صلات او اخلاص دا کتابونه هم یایي له دې نه چې خبرېدل د دغو ضروري کار ده دا په دغو باندې هم فرض ده کوم چې مسؤلین د کورو والي یا امسیاران دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف ته چې هر څوک شپون د د خپلو کور دیوالو دپاره بیا پوښتنه په ورځ د آخرت له ده څخه کېږي نو که دا دغه ناپوه پاته وي هغو څخه بیا هم پوښتنه کېږي له موږ څخه بیا هم پوښتنه کېږي دا د ټولنې وایي چې دا اوس راپورته شوي دي بیا له دغو چیم کېږي ولې دغو دا مسؤلیت په غاړه باندې ورواخیستل نو خدای دې وکړي چې د دغو پوښتنو څخه خلاص وو دا د دوی په تعلیم باندې او چې دوی ته تعلیم ور وښیي او د کور والا هم ځینې خلاص وي موږ هم ځینې خلاص وو دا غټه خبره ده د آخرت دپاره هغه مسافر مولوي صاحب چې دوی د همدغو نجونو د زده کړې دپاره پیسې برابروي یا په اصطلاح باندې دوی ته تاسیه برابروي دوی هم په سختو ګرمیو کې په پردیو هېوادونو کې پردیسۍ ژوند تېروي له کور او کلي نه لرې دي دوی ته مو کومه دعا په نظر کې ده چې ستاسو ولري چې او بیرته مو ورنه غوښتنه څه ده ځکه دا کار صدقه جاریه ده دا صدقه جاریه ده دوی ته خو دغه دعا وکړو چې الله تعالی دې د دوی په مالو په اولادو په هر شي کې برکت واچوي چې په دومره تنګسي وخت کې او په دومره تکلیف او ګرمي شپې تېروي بیا په یوه برسېره باندې هم یو څه پیسې ځان ته کوي او هغه د دغه کار دپاره رالیږي خو موږ یایو چې دوی دپاره خیر دا ده چې خدای پاک په دنیا کې دومره زیات برکت واچوي چې خدای پاک به دا دنیا له یوې له بلې خوا ورکوي بل به چې دا کومه ګټلې دنیا د هغه به خدای پاک له ډېرو تکالیفو لوشیانو څخه محفوظه ساتي ځکه چې دا خو د خیر کارونه دي په دغو باندې خو دنیا ډېرېږي دنیا محفوظه ساتله کېږي دا پاته دنیا چې د سره یې هغه به خدای پاک د ده بیجه یې نه لګوي د دوی دپاره خیر دی د دوی دپاره د دنیا د آخرت دواړه ګټې پکې دي هم د دنیا کې دا مالونه ساتلي هم په اولادو برکت هم په مالو کې برکت او دعاګانې خو یو مخ ډېرې ورته کوو چې الله تعالی دې دوی ته توفیق نور هم ورکړي الله تعالی دې دوی په دنیا کې برکت واچوي الله تعالی دې دوی مالکان دې پاکي الله له دنیا وګرځوي دا دعاګانې ټولې ورته کوو خو ضروري دي چې ورته وکړو او د دوی دپاره رښتیا ډېر تکلیف ده چې په ګرمیو کې هم شپې تېروي په پردیسي کې هم شپې تېروي خو بیا یو څه روپۍ د دغه دپاره ځان ته کوي او بیا یې رالیږي او بیا یې دا د پوهنې د رڼا د لارې څخه د خلکو ته رسوي او کتابونه کتابچې او دا شیان او قلمان رسوي
دا غټه د خیر خبره ده. الله تعالی دې دوی ته وزرونه ورکړي جميع او په آخرت. دا د همدغه ټولګی هغه ټولګی ده چیرې چې د پوهنې رڼا د ټولنې له لوري د نجونو لپاره هم د زده کړې زمینه برابره سوې. تاسې ګورئ چې په لومړي ځل د پکتیکا ولایت په یحیی خیل ولسوالۍ کې د همدغو ځوانانو په هڅه باندې زموږ د نارینه هلکانو ترڅنګ د ښځینه زده کوونکو یا د ماشومو نجونو دپاره هم د زده کړې زمینه برابره سوې ده. دغه ساحه که تاسې وینئ ظاهرا د دې اتاق جوړښت په خټینو دیوالونو باندې سوی، ولې د دې سیمې د ځوانانو هغه هڅه او کوشش او د دوی په ټوله کې هغه استعداد چې د دې نجونو دپاره یې د زده کړې زمینه برابره کړې ده دا یو ځانګړی ارزښت لري. دوی شخصي بودیجه نه لري، دوی له یو دولت او یا هم له بلې نجونو پیسې نه دي ترلاسه کړي، بلکې د مسافرو نه یې پیسې ترلاسه کړي دي. دلته د عصري علومو ترڅنګ د قرآن عظیم الشان الف و ب سپاره یا قاعده بغدادي او له دې نه اخوا د قرآن سر د سپارو زده کړه هم ورکول کېږي. یو وخت کې به همدغه نجونه چې موږ ورسره ناست یو دوی به د قرآن عظیم الشان تلاوت او د دې ترڅنګ لیک لوست هم زده کړي. د دې سیمې د ځوانانو غوښتنه لا هم دا ده چې هغه مسافرونه چې دوی د هیوادونو په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوي دوی دې برخې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. دلته مو د دې ټولنې له ځینو غړو سره هم خبرې کړې دي. هغوی وایي چې د دوی د کړنو څخه خلک خوشحاله دي، خو زیاتوي چې نه یوازې دا چې دوی 1200 هلکانو او نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې، بلکې دوی د ډیری غریبو خلکو لاسنیوی هم د مسافرو افغانانو په پیسو کړی او لا به هم دا لړۍ روانه وي. یحیی خیل ولسوالۍ د پوهنې رڼا د ټولنې هغه صنفونه وکتل، تر دې ځایه مو ملتیا را سره وکړه. اوس هم د دې ټولنې له استازو سره خبرې لرو تر څو له دوی نه هم واورو چې په سختو حالاتو کې یعنې اقتصادي ستونزې دي، له بل اړخه ژمی ده او سره خوا کې دوی د مسافرو په مرسته باندې پیسې راټولې کړي دي، په همدغو باندې ژمني ټولګي جوړ کړي دي. مهرباني تاسې که خپل نوم واخلئ او د خپلو فعالیتونو په اړه باندې ووایاستئ، ځکه تاسو لوی فعالیت پیل کړی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خلیل احمد د غیب خیل د پوهنې رڼا یو غړی یم. موږ دا فعالیت د 2 کاله کېږي د یحیی خیل په ولسوالۍ کې شروع کړی ده د پوهنې رڼا په نامه باندې. تقریبا موږ 22 مالي ټولګي لرو، په دغه کې تقریبا 1160 شاګردان څه تقریبا 50% ټولې نجونې دي را سره. هغو ته موږ د تعلیم زمینه برابره کړې ده او کوشش مو ده په راتلونکي کې هم چې موږ دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړو. هغو ټول مصارف چې کوم کرتاسي دي شی دي هر شی موږ ورته برابروو، هغه موږ څوړ برابروو، هغه موږ د مسافرو په مټه برابروو. چې کوم د موږ کلیواله دي ځان دي په بهر کې مسافر دي غریبان ورې تکلیف کې مشکلات تېروي، هغه موږ ته مرسته لیږي، کومک لیږي، بیا یې موږ په دغو خلکو مصرفوو. هغه رادوري په تعلیم په برخې رادوري موږ د هغه په هغه کې هم کار کوو، د خلکو تر مرستې ورویشو، لاسنیوی یې کوو، یتیمانو ته بېوزلو ته په هغه کې هم موږ ډېر کار کړی ده، کار مو روان ده. تقریبا د تېرو اوس په مخکې شپو کې هم موږ 270 کورنیو ته اړمنو کورنیو ته یتیمانو ته ګرمې جامې او دا نور د ضروري شیانو هغه موږ ورته وویشل. هم د هغه ترڅنګ موږ د پسونه هم لا ورته برابر کړي وو، د زومې لا خپاره د هغو کو سیسټم چې هغه مو ورته وویشل، په دغو کې لرګي وو، د سون توکي وو، هغه ټول موږ ورته وویشل. دا شیبه به زموږ ستاسو خبرې ډېری هېوادوال اوري او تاسو په لوی شمېر زده کوونکو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. قومي مشرانو نه، د سیمې خلکو نه، د پوهنې د ریاست نه څه غوښتنې لرئ؟ له ټولو چې موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره همکاري وکړي، ملتیا را سره وکړي، اوږه په اوږه را سره ودرېږئ. همکاري مو دغه همکاري ده چې تاسې خپل ماشومان تعلیم ته واچوئ، کوشش وکړئ د جي بندوبست تاسې راته وکړئ. نور انشاءالله تعالی چې کوم کرتاسۍ داسې قلم د کتاب د کتابچه د قرآن شریفونه داسې هر څو لازم مواد وو هغه ټول موږ ورته برابروو. نو ما له ټولې ولسوالۍ مطلب ټول د افغانستان ځوانانو مې دا هیله ده چې رامخته سئ، کوشش وکړئ د وطن او هغه که موږ او تاسې بچ کول د تعلیم په ذریعه به بچ کوو، چې هم خپلو راتلونکو زینکړاڅو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړو او هغو ته یو روښانه مستقبل. د دې ټولنې یا د دې پوهنې رڼا غړو یا فعالیت په اړه زه دومره ویلی شم چې
ډېر ښه فعالیت کې تر اوسه یې په لسګونو زده کوونکو ته زده کړو زمینه مساعده کړې ده چې همدارنګه 50% نجونې دي او د دې ترڅنګ یې لسګونه بېوزله کورنیو ته د زده کړو مقصد کورنیو ته مرسته ورسره کړې ده او همدارنګه یې نور داسې د زده کړو په باره کې ډېر فعالیتونه کړي دي موږ یې قدرداني کوو خوشحاله دې اوسي الله دې نور هم داسې بریالي ډېره زیاته مننه. عایشه اووه کلنه ده. هغه په خپلو معصومو ګوتو لیک او لوست کوي. هغې په یو ښه او ماشومتوب انداز د پوهنې ترانه زمزمه کړه. د رڼا وطن ته موږ ښکلا کتاب او قلم زموږ ډیرونه وطن زما یې جانه جانه شم قربان چې وینه د افغان تړوال په ټول جهان آباد اوسې آباد وطن هسې ښاد سر شیندو په تا او ساتو دې آزاد ته کور یې هم مې کور ته پلار یې هم مې مور ته زړه یې داس او د ما د سترګو تور ته ننګې داریا او تاجه د یمه او د ما تاجه د یمه زاریه ګملو ته افغانستان زما. د یحیی خیل ولسوالۍ قومي مشر محمد شریف هم د پوهنې رڼا د ټولنې فعالیتونه ستایي او له مسافرو ځانګړې مننه کوي چې له هیواد کور کلي لرې پردی مزدوري کوي خو بیا هم د خپلو هیوادوالو لاسنیوی کوي. دغو ځوانانو دغه فعالیت څه ډول ګوري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې محمد شریف ده. د دې کلي د یاخیل د ولسوالۍ د شورا د مشر په حیث باندې عزیزانو دغه ځوانانو چې دا کوم نړۍ په کړې د پوهنې رڼا په مناسبت باندې موږ له ډېره مننه کوو چې دا تر اوسه پورې 1200 شاګردان او نجونې لري هغو ته زده کړه کوي او دا ټوله کومک او مرسته چې د دوی سره مسافرونه کې موږ له دغو څخه ډېر منندوی یو چې دغو په دومره سختو شرایطو کې دومره هلې ځلې شروع کړي دي او تر دې ټیمه پورې د موږ د ماشومانو ته زده کړې کې له هر طرفه چې خسي دوی هلې ځلې کې او دغه ټول د مسافرو وروڼو د دې مصارف دي چې هغه دا ځوانان ډېر ښه خدمت کې روان دي او موږ ډېر چې نه خوشحاله ټول کلی قوم او دا منطقه یاخیل ولسوالي د دې چې ډېر منندوی. یو تن ښوونکی عبدالرحمن خاد وایي چې دوی د زده کړو لړۍ له کورونو پیل کړي او زیات شمېر ټولګي لري چې د یحیی خیل ولسوالۍ ډېری ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي. د همدغه ټولنې چې پوهنه رڼا ده د دغه یو بل ژمني کورس یو بل ټولګي ته راغلو. دلته د دې ټولنې له یو بل غړي سره خبرې لرو. دلته چې کله موږ ستاسو زده کوونکي ولیدلې دوی الحمدلله هغه د سپارو ترڅنګ لیک او لوست هم شروع کړی ده. څومره وخت مو ورته زده کړې ورکړي دي او تر اوسه پورې مو څومره فارغین ورکړي دي یعنې هغه چې دوی قرآن عظیم شان یا سپارې قرآن سر سپارې لوستي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرحمن خاد یم د پوهنې رڼا ټولنې یو غړی. دغه زمانه کورس دلته فعاله ده. دا پروسه کال راشي دا یې دویم کال ده. په دغه کې تقریبا 15 نجونو قرآن شریفونه خلاص کړي دي. د هغه رادورې دغه نجونې چې دي دا کومې یوه په 10مه کې ده یوه په 8مه کې ده په 15مه سپاره کې دغه رقم یې درس روان ده. ترڅنګ یې عصري زده کړې هم ورسره کوي. په عصري زده کړو کې قلم او کتابچه او دغه باندې خط لیکل کوي چې مقصد موږ غواړو چې د دیني تعلیم ترڅنګ عصري تعلیم هم دغو نجونو ته ورکړو ځکه چې د نبي علیه السلام نیم امت کور نسته باید هغه هم د اسلام خبر سي او دا د دوی اسلامي حق ده چې باید نجونې درس ووایي. او تر اوسه پورې د پوهنې رڼا ټولنه چې 2 کاله کېږي په فعالیت یې پیل کړی ده. 24 محلي ټولګي لري چې په هغه کې 4,500 نجونې په زده کړو بوختې دي او باقي پاتې یې هلکان دي. دغه کورسونه په کورو کې هم دي. دا د نجونو ټول په کورو کې دي. مقصد زیاتره زنانه معلمان یې موږ ورته نیولي دي. هغه د معلمانو معاش هم دا ټولنه ورکوي. زیاتره معلمانو ځینې رضاکار معلمان هم له موږ سره شته او ځینې کورسونه دغه رقم دي چې نجونې پکې وي. دا ټولو ته قلم کتاب کرتاسیه د هر څه همدا د پوهنې رڼا ټولنې له طرفه ورکول کېدل. بیا هغه مکتبونه چې اوس رخصت شو هغو ته بیا په کورو کې د درس زمینه برابره کړې ده. هلته مو بیا معلم ورته نیولی ځینو ته معاش ورکوو ځینې رضاکاره را سره معلمان دي. دغه رقم دا د درس لړۍ د موږ روانه ده. دلته کله چې تاسو زده کړې ورکوئ کومې ستونزې داسې ستونزې دي دا تر اوسه پورې چې حل سوي نه وي؟
ستونزې خو دغه ستونزې لرلو دغه چې ځینې خلک اوس هم دا فکر کوي چې دا وړې نجونې موږ دا ډېر ورته یایو چې موږ ته یې راولېږئ دغه رقم زماني کورسو ته چې دلته درسونه ووایي خو له بده مرغه دغه یو ناسم پوهاوی دی هر څه یې بولي دا موجود له ده یایي یا داسې بیا درس یایي دا بیا خراب پسې یاسي یا داسې دغه رقم خو دغه چې ته سوچ نه کړي چې دلته اوس د خپل نجونې هغه ته نه رالګي درس ته ځکه ده یایي دا شرم ده چې زما نجلۍ درس یایي په یو کورس کې یا په مکتب کې یا په ښوونځي کې یا په جومات کې خو هلته بیا د خپله زنانه ډاکټرې لپاره د زنانه چې مریضه چې د هغه لپاره بیا زنانه ډاکټر ته منډې وهي هلته بیا دوی مقصد خپل عزت او ابرو په خیال کې ساتي یا زه باید د خپل زنانه ډاکټرې ته ورښکاره کړم خو دلته بیا په خور او په لور تعلیم نه کوي نو له ټولو هېوادوالو هم دا هیله ده چې دغه د پوهنې رڼا ټولنه چې دغه د زده کړو زمینه یې برابره کړې ده دغه پرچې یې موږ چاپ کړې وي په دا ټوله ولسوالي کې دا موږ کورسونه د ولسوالي په سطحه دي چې غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي مرسته دغه ده چې دوی د خپلې نجونې دغه کورسو ته راولګي نور قلم کتاب کرتاسیه هر څه موږ ورته برابر ډیوې د علم پورته کړه جهان ولړزوه افغانه د خپل وران وطن شیطان ولړزوه د یادونې وړ دی چې دا لومړی ځل دی چې پکتیکا کې د یوې ټولنې له لوري له 1200 څخه زیاتو زده کوونکو ته په شخصي مصارفو زده کړې ورکول کیږي